سورۃ غاشیہ کې تخویف دے هیبت د قیامت سره حول د قیامت سره او بیا یو څلور مثالونه به ذکر کړي د بشارت د مؤمنانو په حق کې ترغیب قرآن ته او زجر زورن د معرضینو لپاره بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ یقینا راغلی تا ته قرآن کې خبر دا غیر وضعی پټون کې دی به پټ کی کنه چلے او تور ورزي نو بس بیا وې نخکاری مخونه غاشیه او توي داوم د قیامت یو نوم دی ډیر مخونه په دورت باندې خاشعه ذلیل وي ډیر ذلیل وي قیامت کې عاملتن ډیر عمل به کړی په دنیا کې ناصبتن او ستړي وي وکړه ته څوک عمل نشي کوله تصلا نارن حامیتن او داخل وشي اور ګرمتا حضرت عمر تلو شام تا رضی الله عنه نو یو يهودي ولرا غیر مشر بوډا ملاقات لا چې حضرت عمر وتوکات نو فبکا وی جوړلو دا بوډا وتوی چې امیر المؤمنین ما یبکی ولې جاړي نن خدا خوشاله ورځ د مستعمل ملاقات لرالو نو حضرت عمر خلق تمخوارو او هذا المسكين طلب امرا فلم يجد ورجع رجعا فاخطا دې مسكين ته وګوره دو طلب کو کوشش کو دی یو مقصد نو اونرسید وتا دوی چې دا الله رضا کما جنت به حاصل شي او اونرسید دې بوډا ته وګوره جلا ورشي تړل چې دې غیا عمل ته وګوره ځان ټول کو ګوب کړي ازمره جړلې چې په مخ کې لارې جوړ شي او دې یو مطلب هغه ته اونرسید ورجع رجعا فاخطا او د دنیا نه ځان وېستو چې د عبادت کوم نو خطا شو ولی وې دې ته دا حکم چې اخري پیغمبر راشي نو تاسو خپل ارث پرې ده هغه باندې ایمان راوړی او دا هغه لا په ځړه کاته کېده وجوه یوم دا آیت بیا ولوستو وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة ډېر خلق وې په دا ورځ چې ذلیل وې او ډېر عمل وکړي ناصبتن تردی چې ستړي شوي به بوډاګان شي وي نو داخليږي به اور ګرم تا تسقا کولی وشي بدی باندې مناین انیت دا چینه ګرم نه لیس لهم طعام نشتدی لره خوراک الا من ذریع مگر د ازغکه څه شی دی تریخ شی دی توخی فری بل څه شی نه خوري لا یزمنو چې هغه تربخ نه پیدا کوي ولا یونی من جو او نه سړی بچی د لوګي نه دا د هغې خوراکه ده قیامت کې زقوم وتویتن کې ډېر مخونه په دغه ورځ باندې ناعمتن خوشحاله وي لسعیها راضیتن د خپل عمل نه به رضایي چې شکر دی چې عمل هم کړی شکر دی فی جنت عالیة په جنت اوچت کې لا تسمع فیها لاغیا نابوري په هغې کې بده خبره فيها عين جارية هغه کی چینه روانه او سیو څلور مثالونه خېدې ځکه څلور نعمتونه جنتیانو فيها سرور مرفوعه په دغه جنت کې با پالنګونه او تختونه ډېر اوچت دنګ واکواب موضوعه ګلاسونه وي تیار پراتو موضوعتن ها تیار و پراتی ہے ونمارق مصوبتن بالختن بی قطار پا قطار وزرابی مبسوسا سوزنے بی خریشویم ولی بیا خود سوشی کمی نشتا کنا چکن دی لرشی ناغر وقت بہتا زی سمجھنا نمخکنا نو دیوی چی دا تختن دور دونگی کنا نمونگ بہتا خیجو سنگا اوی دا گلاسونه کډیر زیات چې خلک بوم ډیری کنه نو چې په کې ورسېد چانه خدا بالښتونه وسنګ پراتی قطار په قطار
دا سوزنه به څنګه غوړول شي الله ول مثالونه بیان کړو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دی نګوري دی اوخته چې څنګه پیدا کړی شوی دی اګه ډیر دنګ کنه چې ته تخیج نو سوي او ته درې کنه غکینی نو ته بیا سوچ نو پاسي دا په لنګونو تختونه وسپرنګي کنه کته کیږي با برکیږي با اوخته وګورنو پہلے سماعی اسمان تو گورا سمرستوری جی پکے دستا کی لاسون دی خلاصی کی کیفر و فیاد چسنگو چت کرے شوی دے ویل الجبالی دی غرون تو گورا کیفن و سبت سرنگی و درولی شوی دی قطار پا قطار دا با لختون دی کنا ویل الارض ازمکی تو گورا کیف سطحت سرنگی خوراور شوی دا دا سبا غسوزنی وړي وړي خو نه دي دې ټول زمکه عمر بيو قانوني ور دې کې الله حکمت تو او خان یې ولې ذکر کړل ذکر دې کتابداري دا ډېر تابعدار دي د لیست عمر وړو کې به اوخ به په مخ کړیو غلي را غلي به نو تابعداري پیدا کړه اسمان یې ذکر کوي چې دې کې ډېرې فائدې دي پھر فعلی آسمان ناراض کرنے انسان غرون ذکر کو جدی کے استقلال دے اللہ وی غر پشانتی مضبوط شاہ سکے یو پل پل دی راضی چې مسله دې ذکر نو بیا د غر پشان کلک شکنه دا سکه چې کله یو پل دی کله بل پل دی استقلال در کې نشته ا دې زموږ کې توګور عاجزی ده پکې زموږ کې نه عاجزی دکا ټوپونه په وای او غږ نه کوي تواضع ځان کې راوله فذکر نو ته بیان کو په قران سره به شک ته بیان کوونکې نیته په خلق باندې ذمہوار بمسیترن ها خبره دا ده چې هغه چا چې مخوار او کفر وکړو الله عذاب ورکړي د عذاب لوی یقینا مونږ ته د خلق رات للی واپس ده بیا په مونږ باندې د حساب ده